بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هیله لرم چې ټول دوستان به ښه وي. تېره ویډیو کې موږ د الفبا په اړه باندې چې کوم مهم معلومات وو هغه موږ وویلې او هیله کوم چې تاسو به تېره ویډیو کتلې وي. دا موږ سره دا د تجوید څلورمه ویډیو څلورم پارت دې کې به انشاءالله تنوین زده کوو چې آیا تنوین څه ته ویلی شي او تنوین څه معنا لري او څرنګه تلفظ کیږي. راځو تنوین ته. په لغت کې د نون اواز ورکولو ته وایي او مقصد د هغه نه ساکن نون دی چې د کلماتو په آخر کې ویل کیږي خو لیکل کیږي نه. تنوین د هغه ساکن نون څخه عبارت دی چې د کلمو په آخر کې ویل کیږي خو لیکل کیږي نه. په کوم شکل باندې موجود وي راځئ چې دا وګورو. او د هغه پر ځای دوه زوره، دوه زیره، دوه پیښه یا دو زبر، دو زیر، دو پیش علاماتو څخه کار اخیستل کیږي. دغه شان علامې چې تاسو په قرآن کریم کې په کوم ځای کې ولیدلې له دې څخه مراد څه شی دی؟ تنوین دی. مثال څه شی دی؟ امزادو زبر ان، ان، بادو زبر بن، بن، تادو زبر تن، تن، همدغه شان تر یادو زبر ینه پورې. د مثال څه شی راتللی شي په کلماتو کې؟ امزا زبر ا، با زبر با، دال دو زبر دن، ابدن، ابدن. دا د دو زبر تنوین یا دو زوره تنوین مثال دی. بل ته موږ سره دو زیره تنوین. دو زیره تنوین له هغه تنوین څخه عبارت دی چې کوم د حروفو لاندې لیکل کیږي او دو زیرو په شکل باندې وي. څنګه تلفظ کیږي؟ امزا دو زیر ان، ان، بادو زیر بن، بن، تادو زیر تن، تن، انتر یادو زیر ینه پوری. صحیح شو؟ مثال څه شی راتللی شي؟ غین زبر غا، دال زبر دا، قاف دو زیر قن، غدقن، غدقن. بل موږ سره دی دوه پیشه یا دوه پیښه تنوین. امزا دو پیش اون، اون، بادو پیش بن، بن، تادو پیش تن، تن، انتر یادو پیش یونه پوری. دا موږ سره دوه پیشه تنوین. د مثال څه شی راتللی شي؟ امزا زبر ا، ح زبر ح، دال دو پیش دن، احدن، احدن. هیله کوم چې دغه ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي. په دغه ویډیو کې موږ تاسو سره تنوین په اړه باندې څه معلومات وړاندې کړو. تنوین تعریف مو وکړو، د هغه علامات مو تاسو ته وښودو او همدغه شان په کلمو کې مې د هغو استعمال تاسو ته وښوده. را روانه ویډیو به انشاءالله نور هم په تجوید کې مخکې ځو.